اوداسه کې 4 شیان فرض دي. اول د پوره مخ پریولل، دوهم د ګوتو د سرو څخه بیا تر څنګلو پورې د لاسو پریولل چې څنګلې هم په پریوللو کې داخلي دي. دریم د سر مسحه، د سر د څلورمې حصې مسحه کول فرض دي او د ټوله سر مسحه سنت ده. څلورم د ګوتو د سرو څخه تر بجلکو پورې د پښو پریولل چې بجلکې هم په پریوللو کې داخلي دي. د پریوللو په ځایو کې که د یوه وریښته پر اندازه یو ځای نه پریولل سي او اوبه نه ور ورسیږي، هغه اودس نه دی او لمونځ نه په صحیح کیږي. هغه پاته نور کارونه چې په اوداسه کې کیږي هغه سنت دی. مثلا نیت په اوداسه کې سنت دی او هغه داسې دی: اراده مې ده د بې اودسۍ د استکولو د پاره د رواوالي د هغو شیانو چې بیله اوداسه نه دي جایز. او دا خو درته معلومه ده چې نیت د زړه کار دی، په خوله ویل نه غواړي، خو څوک دغه نیت مستحب بولي. دوهم سنت د مخه تر اوداسه 3 واره د لاسو پریولل تر بندو پورې. دریم د اوداسه په شروع کې بسم الله ویل. څلورم مسواک وهل. پنځم 3 واره په خوله اوبل غړول چې په عربي کې مزمزه ورته وایي. شپږم استنشاق، یعنی 3 واره په پزه اوبل غړول سره د پزې د سوخ کولو یا ټک وهلو. اوم د ټوله سر مسحه. اتم د غوږو مسحه. نهم د ګوتو خلالول. لسم د ژیړي خلالول. 11 هر اندام 3 واره پریولل. 1 وار پریولل یې فرض دی او 3 واره والی سنت دی. 12 پر هغه ترتیب اوداس تازه کول کم چې د اوداسه په آیات کې ذکر شوی دی، یعنی اول مخ، بیا لاسونه سره د څنګلو، بیا د سر مسحه او بیا پښې سره د بجلکو. 13 شروع به د راسته اندام په پریوللو سره کوي. مثلا په لاسو کې اول راسته لاس پریولل کیږي بیا چپه. دغه رنګه په پښو کې اول راسته پښه پریولل کیږي او بیا چپه. 14 پرلپسې اودس تازه کول، داسې نه چې یو اندام پریمینځي بیا مجلس یا کم کار وکي او بیا راسي هغه نور اودس پسې پوره کړي. 15 د غاړې مسحه. ورونو دغه افعال چې ما د سنت په نامه سره ذکر کړه، ځینې علما د هغو څخه ځینې افعال مستحب بللي دي، لکه نیت، د ټوله سر مسحه، د اوداسه ترتیب، پراسته اندام شروع، د غاړې مسحه او پرلپسې والی. خو ما ټوله د دې لپاره د سنتو په جمله کې ذکر کړه چې و اوریدونکي یا ویونکي ته تشویش نسی پیدا. د سنت او مستحب فرق دا دی چې د مستحب په عملی کولو کې دونه تاکید نسته لکه د سنت په ادا کولو کې. په غسل کې 3 شیان فرض دي: د خولې پریولل، د پزې پریولل او د ټول بدن پریولل. غسل د جنابت، حیض او نفاس څخه فرضیږي. نور غسلونه سنت یا مستحب دي. تیمم د غسل او اوداسه د دواړو پر ځای دریږي، خو تیمم په هغه وخت کې جائز او روا دی چې یا اوبه نه وي موجودې یا د اوبو استعمال ضرر ورسوي. په تیمم کې 3 شیان فرض دي. اول نیت، متوجه سي په اوداسه کې نیت سنت یا مستحب دی، خو په تیمم کې فرض دی. په زړه کې به دا نیت او اراده کوي چې د ځان څخه د اودسي یا جنابت د دې لپاره لري کوم چې لمونځ راته روا سي. د تیمم دوهم فرض دا دی: دواړه لاسونه باید پر پاکه مځکه یا پر هغه پاک شي ووهل سي چې د مځکې د ذات او جنس څخه وي، او بیا دغه لاسونه پر ټوله مخ تیریږي. د تیمم دریم فرض: دوهم وار بیا دواړه لاسونه پر مځکه وهل کیږي او چپه لاس پر راسته لاس د ګوتو د سرو څخه تر څنګلو پورې سره د څنګلو تیریږي او بیا راسته لاس پر چپه لاس دغه قسم تیریږي. انګشتري باید وکشل سي او ګوتې خلال سي.
د لمانځه بل شرط دا دی چې د لمونځ کوونکي پر بدن به نجاست نه وي. مثلا یو څوک اودس لري خو پر بدن یې نجاست شته، لمونځ یې نه صحیح کیږي. د بدن څخه باید نجاست لرې کړل شي. د لمانځه بل شرط دا دی چې د لمانځه د ادا کولو ځای به پاک وي. هغه مځکه مسله یا پټو چې لمونځ پر کیږي باید پاک وي. د لمانځه بل شرط دا دی چې د لمونځ کوونکي عورت به پټ وي. که عورت لس وو لمونځ نه صحیح کیږي. د نر عورت د نامه د لاندې څخه نیولې بیا تر زنګنو پورې چې زنګنونه هم په عورت کې داخل دي، خو نو نه دی عورت. هو د عورت پټول د لمانځه د جواز او رواوالي د پاره شرط دی، مګر په هغه لباس کې لمونځ ادا کول چې موږ په عمومي مجالسو او بازارو کې نه اغوندو، لکه انګیا یا د خوب کمیس، په هغه کې لمونځ مکروه دی. ځکه الله جل جلاله فرمایي تاسو و مساجد ته هغه خپل د زینت او وقار لباس اغوندي، مګر د ښځې ټول بدن عورت دی بېله مخه، ارغو او د پښو قدمونه. د ښځې دپاره دغه ځایونه په لمانځه کې نه دي عورت، مګر وغیر محرم ته د ښځې مخلصول نه دي روا. د لمانځه بل شرط دا دی چې د لمونځ کوونکي لباس یا کالي هم باید پاک وي. په مردارو کالو کې لمونځ نه صحیح کیږي. د لمانځه بل شرط دا دی چې دغه لمانځه وخت به داخل سوی وي. د وخت تر داخلېدلو د مخه لمونځ نه صحیح کیږي. مثلا ماښام سوی نه دی، تا د ماښام لمونځ ادا کړي، دغه لمونځ نه دی صحیح، بیرته به یې راګرځوي. دغه رنګ نور ټول منځونه باید په خپل وخت کې ادا سي. د لمانځه بل شرط دا دی چې مخ به د قبلې و طرف ته وي. د مکې مکرمې اهل یا هغه څوک چې په مکه مکرمه کې وي هغه باید د کعبې شریفې وزات ته مخامخ سي، او د نورو ښارو خلق باید د کعبې شریفې و طرف ته مخامخ سي. د لمانځه بل شرط دا دی چې د لمانځه نیت به کوي چې کم یا د کم وخت لمونځ ادا کوم. د نیت او اول الله اکبر چې تکبیر تحریمه ورته وایي په مابین کې به جلاوالی نه وي. نیت او الله اکبر به سره یو ځای وي. او که په امام پسې د جماعت لمونځ ادا کاوه د امام د متابعت نیت به هم کوي. نیت په زړه کې کیږي، په خوله سره ویل یې حتمي او ضروري نه دي. ورونو دا د لمانځه شرطونه وه، خو په خپل لمونځ هغه چې په الله اکبر سره شروع کیږي او په سلام سره پای ته رسیږي فرض او واجبات، سنت او مستحبات لري. ستاسې د پوره پوهېدلو دپاره به د فرض او واجباتو، سنت او مستحباتو دپاره یو مثال ذکر کم. مثلا موږ به لمونځ داسې وبولو لکه یو تعمیر. په لمانځه کې که یو فرض کم سي د هغه تعمیر سره مشابهت لري کم چې نه چت لري نه پایې، چې هغه تعمیر ته تعمیر نه ویل کیږي بلکې یوه خرابه او کنډواله ده. مګر هغه لمونځ چې فرض یې پوره وي او واجب یې کم وي دغه لمونځ د هغه تعمیر په مثل سره دی چې چت او عمودونه لري مګر دروازې او کلکینان نه لري، دننه هم ګل سوی او زیابند سوی نه وي. مګر هغه لمونځ چې فرض او واجب یې پوره وي خو سنت یې ناقص وي دغه لمونځ د هغه تعمیر په مثل دی چې چت او عمودونه لري، کلکینان او دروازې لري، دننه ګل سوی دی خو ګلماله نه ده پر تېره سوې او زیابند سوی نه دی. خو هغه لمونځ چې فرض، واجب او سنت یې ټوله پوره وي خو مستحبات یې پاته وي دغه لمونځ د هغه تعمیر په مثل دی چې چت او عمودونه، دروازې او کلکینان ټول لري، دننه هم ښه ګل سوی او زیابند سوی دی خو رنګ سوی نه دی. او که د لمانځه فرض او واجبات، سنت او مستحبات ټول پوره وه نو د هغه مکمل او ښایسته رنګ سوي تعمیر په مثل سره دی. دا فقط یو مثال. که د لمانځه د شرطو او رکنو څخه یو شرط یا رکن په قصد یا هیر سره پاته سي هغه لمونځ نه دی، باید د سره راوګرځول سي. او که د لمانځه د واجباتو څخه یو واجب په قصد سره پرېښول سي د دغه لمانځه راګرځول واجب دی.
او که بیا یو واجب په سهو او خطا سره پاته سو د هغه جبیره په سجده سهو سره کیږي. سجده سهو څه شي ده؟ سجده سهو هغه دوه سجدي دي چې د لمانځه په اخره ناسته کې د التحیات تر ویلو وروسته وراسته طرف ته یو سلام ګرځول کیږي او بیا د الله اکبر په ویلو سره د هغه ناسته څخه دوه سجدي کیږي او په هر سجده کې درې واره سبحان ربي الاعلى ویل کیږي. بیا چې د دوهمې سجدې څخه راپورته سي او کښینی د سره څخه التحیات تر وقنا عذاب النار پوری ویل کیږي او بیا دواړو طرفو ته سلام ګرځول کیږي. نو لمونځ خلاص او پرسو. هغه نقص چې د واجب په پریښولو سره په لمانځه کې راغلی وو د هغه جبیره په دغه سجده سهو سره وسوه ان شاء الله تعالی. سجده سهو په څلورو کارو سره لازمیږي. اول زیاتوب، دوهم کمبود، دریم شک، څلورم ځنډ. زیاتوب یعنی د داسې کار په زیاتوالي سره سجده سهو لازمیږي چې هغه کار د لمانځه د جنس څخه وي. مثلا د یوې رکوع پر ځای د دوې رکوع وکړي یا درې سجدې دي وکړي. دوهم کمبود یعنی د یو واجب په پریښولو سره سجده سهو لازمیږي. مثلا د سورة الفاتحه یا الحمدلله ویل پاته سي یا د سورت ویل پریږدي یا اول الناس پاته سي یا د التحیات ویل پاته سي یا په وترو کې دعای قنوت ویل پاته سي یا داسې نور واجبات پاته سي. دریم شک، که یو څوک په شک کې سو چې دا مې دوهم رکعت دی که دریم، دغه څوک به هم د لمانځه په آخر کې سجده سهو کوي. څلورم ځنډ، د لمانځه په ارکانو کې د یو رکن په ځنډولو سره هم سجده سهو لازمیږي. په خپله د سجده سهو ادا کول واجب دي. د لمانځه د واجباتو څخه هغه کارونه مقصد دي چې بې له هغو څخه لمونځ صحیح کیږي، مګر د دغه سهو په سبب د لمانځه په آخر کې باید دوې سجدې وسي. او سنت د هغه کارونه دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو پر کولو همیشه توپ کړی دی او بل عذر یې نه دی پریښی، لکه د سبحانك اللهم او اعوذ بالله ویل یا د رکوع او سجده تکبیرات. مستحبات چې آداب هم ورته ویل کیږي هغه شیان دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو وار یا څو واره هغه فعل کړی وي خو همیشه توب یې نه وي پر کړی، لکه په رکوع او سجده کې تر درې واره زیات تسبیح ویل. د لمانځه فرضونه چې رکنونه هم ورته ویل کیږي شپږ دي. که یو د دغه فرض څخه پاته سي لمونځ نه صحیح کیږي او بیرته به یې د سره راګرځوي. اول تکبیر تحریمه چې تکبیر الافتتاح هم ورته ویل کیږي او دا هغه اول تکبیر دی چې لمونځ په شروع کیږي. تکبیر تحریمه په دې سبب ورته ویل کیږي چې د په ویلو سره هغه حلال شیان حرامیږي، لکه خوړل او چښل، خبرې او تګ کول او داسې نور حرکتونه. د لمانځه دوهم فرض ولاړه ده. د لمانځه دریم فرض د قرآن مجید څخه قرائت ویل دي، که څه هم یو آیات وي. د لمانځه څلورم فرض رکوع ده. د لمانځه پنځم فرض سجده ده. د لمانځه شپږم فرض د التحیات یا تشهد پر اندازه آخري ناسته ده. دغه شپږ شی فرض دي، ادا کول یې حتمی او ضروري دي. که یو د دغه فرایضو څخه پاته سي لمونځ نه صحیح کیږي. او بیا څو شی په لمانځه کې واجب دي. د واجب حکم دا دی که یو چا یو واجب په قصر پریښاوه د لمانځه بیرته راګرځول پر واجب دي، او که په خطا سره ځینې پاته سو یا یې هیر سو په سجده سهو سره یې جبیره کیږي. د لمانځه واجبات دا دي: اول د سورة الفاتحه یعنی الحمدلله ویل. دوهم د فرضو په دوو اولو رکعتو کې د الحمدلله سره د یو سورت یا د قرآن مجید څخه د درو آیاتو ویل او الحمدلله تر سورت د مخه ویل کیږي. دریم په ارکانو کې
یعنی رکوع، سجده او ولاړه کې آرامتیا واجب ده. یعنی په دغه ارکانو کې دونه ځنډ کول چې انسان د هغه خپل حرکت څخه پکې آرام سي. څلورم، اوله ناسته واجب ده. په اوله او اخره ناسته کې التحیات ویل واجب دي. د سهار، ماښام، ماخوستن د لمنځو په دوو اولو رکعتو کې د امام د پاره په جهر یا لوړ آواز قرائت ویل واجب دي. د ماپښین او مازدیګر په پوره لمانځه کې او د ماښام او ماخوستن په آخرو رکعتو کې خفیه یا قرار قرائت ویل واجب دي. د جمعې او اخترو په لمانځه کې، په تراویح او د روژې د میاشتې په وترو کې د امام د پاره په جهر قرائت ویل واجب دي. د اخترو په لمانځو کې تکبیرونه واجب دي. په وترو کې دعای قنوت ویل واجب دي. دا د لمانځه واجبات و چې په مختصر ډول سره بیان شو او په پاتې کېدلو سره یې سجده سهو لازمیږي. اوس به هغه کارونه درته بیان سي چې په لمانځه کې یې کول سنت دي، او سنت و هغه شی ته ویل کیږي چې په کولو یې اجر او ثواب سته. لمونځ په پوره کیږي او په نه کولو یې لمونځ صحیح دی مګر ناقص دی. بې له عذره یې پرېښول ښه کار نه دی. او د لمانځه سنت دغه دی: د تکبیر تحریمه سره د نرانو د پاره تر غوږو پورې لاسونه پورته کول، او د ښځو د پاره تر اوږو پورې، او بیا راسته لاس پر چپه لاس ایښول. البته د نورو د پاره تر نامه لاندې، خو ښځې باید پر ځیګر کښېږدي. او بیا د سبحانک اللهم ویل، بیا اعوذ بالله ویل، او بیا بسم الله ویل، تر سورة الفاتحه وروسته آمین ویل، سمع الله لمن حمده او ربنا ولك الحمد ویل. ټول هغه تکبیرونه چې د یو حالت څخه و بل حالت ته د نقلیدلو په وخت ویل کیږي سنت دي. مثلا د رکوع څخه سجدې ته او د سجدې څخه ناستې ته په دغسې وختو کې چې الله اکبر ویل کیږي د هغه ویل سنت دي. په رکوع کې سبحان ربي العظیم او په سجده کې سبحان ربي الاعلى 3 واره ویل سنت دي. خو عام خلق چې د ظا تلفظ په ځای سره کوي هغه باید د سبحان ربي العظیم پر ځای سبحان ربي الکریم ووایي، ځکه عظیم په ځای سره و ډیر سخت او شدید دشمن ته ویل کیږي چې هغه زموږ د پاره شیطان دی. او د لمانځه بل سنت دا دی چې په رکوع کې د لاسو ګوتې خلاصې ونیسي او زنګنونه په ونیسي. خو د ښځو د پاره دا کار نه دی سنت، بلکې ښځه به ګوتې نه خلاصوي او په عادي شکل به لاسونه پر زنګنو ایږدي. د لمانځه بل سنت دا دی چې د ناستې په وخت کې به چپه پښه اواره کښېږدي او پر دغه پښه به کښېني او راسته پښه به د ګوتو پر سرو جګه ودروي. البته د ګوتو سرونه به مخ د قبلې پر طرف کټ وي. دغه ناسته د نر د پاره ده، خو ښځه باید دواړې پښې وراسته طرف ته وباسي او کښېني. په ناسته کې به دواړه لاسونه پر رڼو کښېږدي. په آخري ناسته کې د التحیات تر ویلو وروسته درود ویل سنت دی، یعنی اللهم صل او اللهم بارک ویل. او پس له دروده اللهم ربنا ویل سنت دی. د سلام سره راسته او چپه طرف ته کتل سنت دی. کلمونز په جماعت وو، امام باید په خپل سلام سره هغه خلق په نیت کې ونیسي چې د ده وراسته او چپه طرف ته دي. یعنی کوم وخت چې وراسته طرف ته مخ واړوي دغه سلام به یې د راسته اوږې و ملائکو او د راسته طرف لمونځ کوونکو ته وي، او چې بیا چپه طرف ته وګوري دغه رنګه به یې ملائکې او دغه طرف لمونځ کوونکي خلق په نیت کې وي. مقتدی چې وراسته طرف ته سلام ګرځوي د هغه طرف خلق او ملائکه به په نیت کې وي، او چپه طرف ته چې سلام ګرځوي د هغه طرف ملائکه او خلق به په نیت کې وي. او امام چې هر طرف ته وو په هغه طرف کې به امام هم ورسره داخلوي. او کدی یوازې لمونځ کاوه په دواړو طرفو کې به د ملائکه په نیت کې وي. د لمانځه مستحبات داسې دي: د اول الله اکبر یا تکبیر تحریمه د ویلو په وخت کې به د لاسونه د لستونو څخه د باندې وي. البته دغه کار د نر د پاره مستحب دی، نه د ښځو د پاره.
په ولاړه کې به د سجدې وضعې ته ګوره، په رکوع کې به د پښو مخانو ته ګوره، په سجده کې به د پزې و نرمۍ ته ګوره، په ناسته کې به وزګر ته ګوره، د سلام په وخت کې به اوږو ته ګوره. څونه چې دې په وسه پوراوي ټوخی به بندوي، او د ارژمۍ په وخت کې هم باید د قدرت پر اندازه خوله پټه کړي. ورونو، دا د لمانځه یو څه مختصر احکام و چې دغه ټوله ظاهري او جسمي عملونه یا کارونه و چې په بدن یا په د باندني ماحول پورې تعلق درلودي او د لمانځه د ادا کولو دپاره ضروري و. اوس یو بل مهم شی پاته دی چې هغه په زړه پورې تعلق لري، چې هغه په لمانځه کې خشوع او د زړه حضور دی. خشوع نه د لمانځه په شرطو او نه په رکنو کې ذکر شوی ده، ځکه دغه خشوع ستا او ستا د رب عز وجل په مابین کې رابطه ده. خشوع په زړه پورې تعلق لري. شرطونه او رکنونه ټول د لمانځه د ادا کولو دپاره فرض دي. نو کته په دغه ټولو شرایطو او ارکانو، فرائض او واجباتو، سننو او مستحباتو سره خپل منځ ادا کې، هغه د لمانځه فرضیت ستا د غاړې څخه ساقط سو، فرض دی ادا کړه، مګر دغه لمونځ دی قبول سو که یا؟ والله اعلم. نو علماء کرام وایي خشوع د لمانځه د ادا کولو دپاره شرط نه ده، مګر د لمانځه د قبلېدلو دپاره شرط ده. لمونځ بې له خشوع او بې له حضور قلب څخه کېدلی سي، مګر دا چې قبلیږي که یا؟ والله اعلم. نو د لمانځه د قبلېدلو دپاره خشوع مهم او لازمي کار دی. اوس نو موږ خشوع او د زړه حضور څنګه حاصلولی سو؟ ورونو، په لمانځه کې غفلت، پریشانه افکار او بې ځایه فکرونه دوه سببه لري، چې یو یې ظاهري سبب دی او بل یې باطني سبب دی. هغه شی چې په ظاهري ډول د حضور قلب مانع ګرځي، هغه په داسې ځای کې لمونځ کول دي چې هلته غالمغال وي، یو څه د لیدلو او یو څه د اورېدلو شیان موجود وي. نو په یقیني ډول زړه په هغه شیانو مشغوله کیږي چې د یې ویني یا اوري، ځکه چې زړه د سترګو او غوږو تابع دی. د دغه قسم تشویش علاج دا دی چې په داسې ځای کې لمونځ ونه کې چې هلته جذبونکي شیان موجود وي، مثلا ټیپ یا رادیو چالانه وي او ته لمونځ کوې، مجلس کیږي او ته لمونځ کوې، او داسې نور کارونه. بلکې لمونځ باید په ګوشه او خلوت ځای، په داسې ځای کې وسي چې هلته د توجه اړونکي او د نظر جذبونکي شیان نه وي موجود. نو به د سترګې او غوږونه د مشغولتیا څخه راوګرځي او زړه به د خپل رب عز وجل ته متوجه سي. د دغه مقصد د حاصلولو دپاره او د لمانځه د ادا کولو دپاره تر ټولو ښه ځای مسجد دی. او که مسجد نه وي، یعنی هغه ورونه چې په امریکا او اروپا کې ژوند کوي، نو په خپل کور کې باید د لمانځه دپاره یوه خالي خونه اختیار کړي چې هلته ژوږ او د توجه وړ شی نه وي موجود. که فرضاً یو څوک د مجلس په کوټه کې لمونځ کوي، نو هغه څوک قصداً خپل منځ خشوع او حضور قلب خرابوي. دوهم، د باطلو افکارو سبب باطنی وي، یعنی د باندې څخه نه، بلکې په خپله د انسان په زړه کې پاشلي افکار او بې نتیجې فکرونه ورګرځي، خو پر خیالاتو غالبه کېدل او د هغو کنټرولول هم ډېر مشکل او سخت کار دی، ځکه هغه د انسان په اختیار کې نه وي. نو د هغو د دفع کولو او لرې کولو دپاره دغه خبرې په یاد کې ولرئ. خیالات پر دوه قسمه دي، یو دا چې په یوه خاص کار دې زړه مشغوله وي چې د هغه کار په سبب فکرونه درته پیدا کیږي. د دغسې فکر دپاره چاره دا ده چې اول د هغه کار څخه ځان فارغه کړه او بیا په مطمئن زړه لمونځ وکړه. مګر ځینې داسې کارونه دي چې په لږ وخت او یوه ساعت کې سرته نه رسېږي، یا بې ځایه چورتونه او فکرونه دې پر زړه درګرځي چې تا د خپل رب عز وجل د یاد او ذکر څخه مشغوله وي. د دغسې افکارو د لرې کولو دپاره ښه طریقه دا ده، په لمانځه کې چې کوم شی په خوله وایې د هغه په معنا
او مقصد پوهېدلو کوشش کوه او خپل زړه په هغه مشغوله چې اصلا زموږ دغه اوسنی بحث هم دغه مقصد د پاره لیکل شوی دی چې مسلمان ورونه په لمانځه کې د پریشان افکارو څخه راوګرځي او د لمانځه په معنا او ترجمه مشغوله شي. که فرضاً بیا هم د یو چا د لمانځه ترجمه نه وي زده، هغه دې خپلې خولې ته متوجه شي چې کوم شی مې ووایه او اوس څه شی وایم. مثلا الحمد لله رب العالمین مې ووایه او اوس وایم الرحمن الرحیم، دغسې د لمانځه تر پایه او آخره. ورونو معافي غواړم، خبرې مې ډېرې اوږدې کړې، اوس به د لمانځه په ترجمه شروع وکم او ان شاء الله تعالی د ترجمې تر څنګ به د ځینو احکامو یو څه نور وضاحت هم ورسره کوو. وبالله التوفیق. د مثال پر ډول زه اوس د ماپښین لمونځ ادا کوم. د ماپښین لمونځ 4 رکعاته فرض دی. اول مې د لمانځه شرطونه یعنی غسل یا اودس، د کالو پاکي، د بدن پاکي، د لمانځه د ځای پاکي، د عورت ستر، دا ټوله پر ځای کړه. مخ پر قبله ودرېدم، په زړه کې مې نیت وکړ چې د ماپښین 4 رکعاته فرض لمونځ ادا کوم. نو وایم الله اکبر، یعنی الله ډېر لوی دی. دغه اول الله اکبر ویل فرض دی او دغه تکبیر سره د لاسو پورته کول د نر د پاره تر غوږو او د ښځې د پاره تر اوږو سنت دی. بیا راسته لاس پر چپه لاس ایږدم او لاسونه تر نامه لاندې په داسې ډول سره نیسم چې د راسته لاس بټه او خمچه ګوته به د چپه لاس پر بند راګرځېدلې وي او دغه نورې 3 ګوتې به پر چپه لاس اوږدې پرتې وي چې دغه لاس نیول هم سنت دی. خو ښځه به لاسونه پر ځیګر نیسي او بیا وایم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. د سبحانك اللهم ویل سنت دی او قرار ویل کیږي که امام وي که مقتدی، که لمونځ یوازې وي که په جماعت، په هر حالت کې قرار ویل کیږي او د لمانځه په اول رکعات کې ویل کیږي. نو ځکه دعای استفتاح یعنی د لمانځه د شروع کېدلو دعا هم ورته ویل کیږي او ترجمه یا معنا یې داسې ده سبحانك ته پاک یې، اللهم ای الله، وبحمدك او ستا حمد او ثنا صفت او تعریف بیانوم، وتبارك اسمك وتبارك اسمك او ستا په نامه کې یا ستا د نامه سره برکت سته. هر څونه چې د الله جل جلاله نوم یادوي اجر او ثوابونه درکول کیږي. وتعالى جدك او ستا شان او شوکت، مقام او عظمت ډیر لوړ دی. ولا اله غیرک او بل تا څخه بل هیڅ اله یا معبود بر حق نسته، بل داسې څوک نسته چې د هغه عبادت ته حق وي او هغه دغه قابل وي چې عبادت یې وسی. چې پوره ترجمه یې داسې ده ای الله ته د عیب او شریک څخه پاک یې او زه ستا حمد بیانوم، ستا شان او شوکت، مقام او عظمت ډېر لوړ او لوی دی او بې له تا څخه بل هیڅ معبود بر حق یعنی د عبادت وړ او لایق نسته. اوس نو که په امام پسې ولاړ وې پس د ثنا ویلو څخه تر رکوع پورې به پټه خوله سې او که یوازې وې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او بسم الله الرحمن الرحیم به ووایې چې دغه دوه ویل هم سنت دی او قرار ویل کیږي چې ترجمه یې داسې ده اعوذ ساتنه او پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان د شیطان څخه الرجیم چې ترټل سوی او شړل سوی دی، یعنی زه په الله جل جلاله سره د هغه ترټل سوی شیطان څخه پناه او ساتنه غواړم چې الله جل جلاله مې د هغه د وسوسو او غلط لارې څخه وساتي. او بیانو بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله شروع کوم په نامه سره د الله، هغه الله چې الرحمن ډیر زیات مهربان دی، الرحیم رحم لرونکی دی. رحمان او رحیم دواړه د الله جل جلاله مبارک نومونه دي او دواړه د ډیر مهربانۍ لپاره دي، مګر پر رحمان کې تر رحیم مبالغه زیاته ده.
یعنی تر هر څه د مخه د الله جل جلاله په نامه او یادولو شروع کوم. هغه الله چې رحمان ډیر زیات مهربان دی، رزق او صحت، ژوند او ډیر نعمتونه راکړي دي، پراخ رحمت، ډیر فضل او احسان لري، او هم رحیم دی. الذي وسعت رحمته كل شيء، په هر شي کې د جل جلاله رحمت سته. او بیانو سورة الفاتحه یعنی الحمدلله ویل کیږي. ورونو بیا په تکرار سره وایم، که څوک په امام پسې ولاړ وي بې له سبحانک اللهم څخه بل شی نه وایي، نه اعوذ بالله، نه بسم الله، نه الحمدلله، نه صورت، فقط د رکوع تکبیر د امام سره وایي او رکوع ته ځي. خو امام او هغه څوک چې یوازې لمونځ کوي دغه ذکر سوي ټول شیان لکه سبحانک اللهم، اعوذ بالله، بسم الله، الحمدلله او صورت وایي. او په پات ټول رکعاتو کې دغه حکم دی چې په ولاړه کې د امام سره هیڅ شی نه ویل کیږي، او یوازې نفر که نر وي که ښځه دغه ټول شیان وایي. اوس نو پس له بسم الله الرحمن الرحیم څخه الحمدلله ویل کیږي. د الحمدلله ویل واجب دی، په خفیه المنځو کې قرار ویل واجب دی، او په جهریه المنځو کې د امام د پاره په جهر سره یعنی په لوړ آواز ویل واجب دی. او الحمدلله داسې ده: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ده الحمد لله ترجمه. الحمد لله ټول صفتونه د تعریف او ثنا ټول اقسام د الله جل جلاله د پاره دي. هغه الله چې رب العالمین دی، یعنی تربیه کوونکی او پالونکی د ټولو مخلوقات او عالمو دی. هغه الله چې الرحمن الرحیم دی، ډیر زیات مهربانه او پوره رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین، مالک او خاوند، اختیاردار او متصرف د قیامت د ورځې دی. ایاک نعبدو، خاص تاته یا خاص تا عبادت کوو، و ایاک نستعین، او خاص تا څخه مدد او کومک غواړو. اهدنا وشه مشته، الصراط لار، المستقیم سما، صراط الذین لار د هغو کسانو، انعمت علیهم چې تا انعام کړی دی پر هغو باندې. هغه کسان چې الله جل جلاله انعام پر کړی دي څلور ډلې دي: انبیاء، صدیقین، شهدا او صالحین. غیر المغضوب علیهم، مراشه لار د هغو کسانو چې پر هغو غضب سوی دي چې یهود دي. ولا الضالین، او مراشه لار د گمراهانو چې هغه نصارا دي. آمین. ای رب قبول کې دغه زما دعا یا زما وینا. خو د آمین لفظ د قرآن مجید څخه نه دی او ویل یې سنت دی. اوس نو که موږ وغواړو چې د الحمدلله ترجمه په نور زیات تفصیل سره وکړو، هغه د ځان دپاره خاصه فته غواړي، خو بیا هم د یو څه لږ تفصیل څخه چاره نشته. اولا سورة الفاتحه د قرآن مجید د ترتیب په لحاظ، نه د نزول په حساب، اول سورت دی. څرنګه چې د کلام الله شروع او افتتاح په د سره کیږي، نو سورة الفاتحه ورته ویل کیږي. دغه سورت مکی دی او 9 آیات دی. الحمدلله ته فاتحه، ام الكتاب، 7 المثاني، شافیه، وافیه، کافیه، اساس او الحمدو ویل کیږي. حمد هغه ثنا او صفت ته ویل کیږي چې د یو چا د تعظیم او لویی د پاره وي، او په عین حال کې د هغه چا محبت هم ولري کم چې ته حمد وایې. حمد تر شکر عام دی، ځکه شکر د نعمت په مقابل کې وي، او حمد داسې نه دی. الله د الهی ذات د پاره اسم علم دی چې بل هیڅوک په دغه نامه کې نشي ورسره شریک کېدلی. الله د الله جل جلاله د پاره اسم اکبر دی، او الله د هغه حق
موجود نوم دی چې ټول الهي صفتونه پکښې موجود دي. الله د هغه یوازینی حقیقي موجود نوم دی چې د ربوبیت په صفتو موصوف دی. لا اله الا هو سبحانه. رب د تربیه څخه مشتق دی او تربیه د بل چا د کارو و اصلاح کولو ته ویل کیږي. رب و هغه چا ته ویل کیږي چې د کارو اصلاح کوي او پای ته رسوي. د رب نور معناوي هم شته لکه مالک، مصلح، معبود. رب داسې امر ته ویل کیږي چې امر یې چلیږي. عالمین، په عالمین کې انس او جن، ملائکه او شیاطین داخل دي. عالمین د علامه څخه مشتق دي ځکه عالم د خالق جل جلاله پر وجود علامه ده. الرحمن، الرحیم. رحمان او رحیم دواړه د الله جل جلاله صفتونه دي او د رحمت څخه مشتق دي. په رحمان او رحیم کې د رحمت داسې صفتونه او ترجمه پرتی دي چې په هغه یو کې سته په هغه بل کې نسته، او کم چې په هغه بل کې سته په اول کې نسته. رحمان یعنی لوی او عظیم رحمت دی. رحمان د مبالغه صيغه ده. کوم وخت چې شی ډیر زیات وي دغه وزن او لفظ استعمالیږي، مګر همیشه توب نه دی ورسره، لکه غضبان یا سکران. مګر د رحیم په ترجمه کې د رحمت سره همیشه توب هم ورسره دی، ځکه د فعیل صيغه په دائمي صفاتو کې مستعملیږي لکه کریم او ظریف. نو په رحمان کې د رحمت ډیروالی موجود دی او په رحیم کې د رحمت همیشه توب موجود دی. خو څوک دا وایي چې رحمان هغه صفت دی چې رحمت عام او ټول پکې شامل دي. مسلمان او کافر ته رزق ورکوي. په دنیا کې د ټولو انسانانو که ښه کارونه کوي که بد، ګټې او مصلحتونه عام او سره یو شی دي او ټولو ته ورسیږي. او رحیم خاص رحمت دی چې په آخرت کې یوازې پر مسلمانانو دی. او بیا نو په دغه الحمدلله کې الله عزوجل موږ ته دا راوښول چې موږ باید د الله جل جلاله حمد او ثنا، تسبیح او تعریف هغه چې د الهي ذات دپاره وړ او لایق وي څنګه ووایو. نو رب عزوجل دا راوښول چې ای زما بندگانو، که تاسې زما حمد وایاست نو ووایاست الحمد لله رب العالمین. زه الله د عظمت او لویی، تقدس او کبریا خاوندم. خلق او ایجاد یوازې زه کوم. د انس او جن، ملائکو او شیطانانو، مځکو او اسمانو رب زه یم. رحمان او رحیم هغه چې رحمت یې و هر شي ته رسېدلی دی او پر خپلو بندګانو یې د خلقولو یا پیدا کولو او رزق ورکولو احسان کړی دی هغه زه یم. هغه چې د دارینو و نیکبختۍ ته یې لارښوونه کړې ده هغه زه یم. نو دغه رب الجلیل عظیم الرحمه دائم الاحسان رب مالک یوم الدین دی. د حساب او کتاب، د ثواب او عذاب مالک او اختیاردار دغه رب عزوجل دی. نو دغه رب لره موږ عاجزي کوو، تضرع او خضوع ورته کوو او عبادت یې کوو او دغه الله څخه موږ د جل جلاله پر طاعت او رضا کومک غواړو، ځکه دی عزوجل د اجلال او تعظیم لائق او مستحق دی او زموږ د کومک کولو قدرت بېله د جل جلاله بل هیڅوک نه لري. نو خود موږ د جل جلاله څخه د لارښوونې طلب کوو چې موږ حق او مستقیم لارې ته هدایت کې او پر دین مبین اسلام قائم او ثابت کې او موږ د هغو کسانو څخه وګرځوي چې د مقربینو پر لار تللي وي او د هغو کسانو لار راوښیي چې پر هغو یې انعام کړی دی لکه انبیا، صدیقین، شهدا او صالحین. او الهی موږ د هغو کسانو څخه مګرځوي چې هغه د سمې لارې څخه اوښتي دي او ستا دشمنان دي چې هغه یهود او نصارا دي. د الحمدلله تر ویلو وروسته د فرض په دوو اولو رکعتو کې د قرآن مجید څخه د یوه اوږده آیات یا درې کوچني آیاتو ویل هم واجب دي.
اوس نو که لمونځ خفیه د الحمدلله او سورت ویل په قرار سره واجب دی، او که لمونځ جهریه د آیاتو ویل په جهر یا په لوړ آواز ویل واجب دی. البته دغه ویل د امام د پاره. په لمانځه کې د قرائت ویلو د پاره د کم خاص صورت یا خاص آیاتو ویل نه دی معین. هر صورت یا د قرآن مجید څخه هر ځای ویلای شي، خو د قرآن مجید د ترتیب مراعات باید وسی. یعنی لکه څرنګه چې د قرآن مجید ترتیب دی، پر هغه ترتیب یو په بل پسې باید وویل شي، نه دا چې د پای د طرفه د شروع و طرف ته ځي. مثلا په اول رکعت کې دی الم تر کیف صورت وایا، په دوهم رکعت کې باید د هغه وروسته صورتو څخه یو صورت وویل شي، نه داسې چې په دوهم رکعت کې د دمخه صورتو څخه یو صورت ووایه، ځکه چې دغسې بې ترتیبه ویل لمونځ مکروه کوي. او بل دا چې په لمونځو او رکعتو کې باید د قرآن مجید مختلف صورتونه یا آیاتونه وویل شي. د یوه صورت خاصول مکروه دی، خو بدبختانه زموږ په وطن کې داسې ډېر خلک شته چې بېله قل هو الله احد څخه یې بل صورت نه وي په یاد، چې دا کار غفلت او بې پروایي ده. دا به څنګه مسلماني وي چې د دنیا د کارو څخه په ډیرو شیانو پوهیږو او د کلام الله څخه مو بېله قل هو الله احد بل شی نه وي په یاد، او په وترو کې د دعای قنوت پر ځای اللهم ربنا وایو. نو هر هغه څوک چې داسې وي، هغه د اوس څخه د نورو صورتو او دعای قنوت په یادولو شروع وکړي. که څوک وایي زه لوی یم نه مې په یادېږي، خو د الله جل جلاله په حضور دغه عذر نه قبلیږي، او اصلا هغه سړي نیت او عزم نه دی کړی. کنه ډېر داسې خلک شته چې ټول قرآن مجید یې په لویوالي په یاد کړی دی. د دنیا کارونه چې نه فرض دي نه واجب څنګه مو زده کړي دي او زده کولی سو. حتی انګریزي، الماني او فرانسوي ژبې مو زده کړې، مګر د دین د زده کړې څخه په یوه او بله بهانه ځان خلاصو. په هر صورت څرنګه چې زیات خلق په لمانځه کې قل هو الله احد وایي، نو زه به هم د ترجمې دپاره د نورو صورتو پر ځای قل هو الله احد اختیار کم. نو پس له الحمدلله او آمین ویلو څخه وایو قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کم وخت چې کفارو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنې کولې چې ستا الله هغه چې ته یې عبادت کوې څنګه دی؟ زموږ معبودان خو دغه ډبرې او دغه بوتان دي. نو د الله جل جلاله د طرفه دغه صورت نازل سو چې سورة الاخلاص ورته ویل کیږي، او ترجمه په داسې ډول سره ده قل اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووایه هو الله احد، زما معبود یو الله دی، په ذات او صفاتو کې هیڅ شریک نه لري. الله الصمد، الله جل جلاله بے پروا دی، ټول شیان دغه الله ته محتاج دي. ورونو د صمد لفظ ډېرې ترجمې لري او ټوله یې دلته صحیح کېدلی شي. مثلا صمد و هغه سردار ته ویل کیږي چې بې له ده څخه هیڅ کار سرته نه رسیږي. صمد هغه ذات ته ویل کیږي چې نور ټول شیان ختمیږي، فنا کیږي او دی پاته کیږي. صمد یعنی مقصد. صمد هغه چاته ویل کیږي چې نه وږی کیږي او نه تږی کیږي. نو زموږ رب عز وجل هغه ذات دی چې موږ خپل ټول احتیاجات د ده جل جلاله څخه غواړو، او هر قسم کومک د ده جل جلاله څخه غوښتل کیږي. ټول لوی او مشرتوب په ده جل جلاله کې موجود دی. نه خواړه خوري او نه څه چشي، نه چاته اړ او محتاج دی، او تر ټول او تر خپلو مخلوقاتو وروسته همدی جل جلاله پاته کیږي. لم یلد، هیڅوک یې نه دی زیږولی، ولم یولد، او د هیڅ چا څخه نه دی زیږېدلی. یعنی نه څوک د ده جل جلاله اولاد دی او نه دی جل جلاله د چا اولاد دی. په دغه قول سره هغه فاسد عقیده رد سوې، لکه یهود او نصارا چې وایي عیسی علیه السلام یا عزیر علیه السلام د الله جل جلاله زامن دي.
یا ملائکه د الله جل جلاله لونی دي او دا هم رد سوه چې څوک وایي عیسی علیه السلام العیاذ بالله خدای دی، ځکه هغه د حضرت مریم څخه زیږېدلی دی. ولم یکن له او نست دغه الله لره کفوا سیال مثل احد هیڅوک د الله جل جلاله سیال مثل نبی. د سورت تر ویلو وروسته د الله اکبر په ویلو سره رکوع ته ځم. د الله اکبر ویل سنت دی او تکبیر هم کوتاه ویل کیږي، یعنی په اول او آخر کې به یې نه اوږدوي. په اول کې اوږدېدل داسې دي چې د الله الف په مد سره ووایې لکه الله، او په آخر کې اوږدېدل داسې دي چې د اکبر ب په الف ولاړه کې او وایې اکبر. دغه دواړه قسمه ویل حرام او ناروا دي، بلکې المنځ په فاسدیږي. اوس چې د تکبیر په ویلو سره رکوع ته ولاړې، په رکوع کې لاسونه پر زنګنو ایښول کیږي، د لاسو ګوتې به خلاصې نیسي او د زنګانه سترګه یا کوړی به په نیسي. په رکوع کې ملا برابره یا اواره نیول کیږي او سر به هم د ملا سره برابر نیسي. نه به دې محترم ورونو، څرنګه چې فتا پای ته ورسېده، پاته بحث به په راتلونکې دوهمه فته کې واوري ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهله.